ښه راغلاست ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک سټوري لپاره، د ټیک ټاک لپاره د ویډیوګانو جوړولو تر ټولو خوندوره طریقه درته ښیم. یو اپلیکیشن ده چې په دې سره تاسو کولی شئ د ټیک ټاک لپاره، د فیسبوک سټوري لپاره ډېر خوندورې ویډیوګانې جوړ کړئ چې خلک درته حیران پاتې شي. ویډیو تر اخره وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. له ویډیو شروع کېدو دمخه که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي. راځو په ویډیو پیل کوو دوستانو. دغه اپلیکیشن ده د VFLY په نوم باندې ده. په دې کې تاسو دومره خوندورې ویډیوګانې جوړولی شئ دوستانو چې خلک به تاسو ته حیران پاتې شي. نو دغه به تاسو له کوم ځای څخه ډاونلوډ کوئ. دلته به په پلی سټور کې هم شته. دغه پلی سټور تاسو ته زه ښیم. پلی سټور څخه چې کله ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته بیا دغه ویډیوګانې چې کله په دې کې جوړوئ نو واټر مارک کې وي دوستانو. واټر مارک لري، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. کله چې تاسو ویډیو جوړه کړئ، کله ویډیو سیو کوئ نو تاسو د ویډیو سره واټر مارک هم ثبتېږي او بغیر له واټر مارک څخه یې تاسو په ګوګل کې ترلاسه کولی شئ. او دغه بغیر له واټر مارک څخه په دې کې چې کله تاسو ویډیو جوړه کړئ هېڅوک به هم په تاسو باندې نه پوه نه شي چې دغه کې تاسو ویډیو جوړه کړې ده. نو د دغه لینک به تاسو ته ما لاندې په کمنټ کې درکړی، لومړي کمنټ کې مې دغه لینک درکړی ده. له هغه ځای څخه تاسو ډاونلوډ کړئ او دلته دغه شانتې کروم براوزر کې دغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که غواړئ چې له کروم براوزر څخه تاسو ډاونلوډ کړئ، کروم براوزر ته به راسئ. لینک څخه نه شئ ډاونلوډ کولی، کروم براوزر ته به راسئ، په سرچ کې به ورته ولیکئ VFLY اپ نو واټر مارک. سکرین باندې تاسو ته ښکاري. دغه په کروم براوزر کې سرچ کړئ. کله هم چې دغه تاسو سرچ کړ نو تاسو ته به اوس دغه ویبسایټ راخلاصي. لومړی یو ویبسایټ تاسو ته ښکاري، دغه به په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ نو تاسو به دلته 2 دانې دغه VFLY اپلیکیشن راخلاص شي. نو دلته تاسو ته ښکاري دوستانو. نو دلته به تاسو بیا لاندې راشئ، په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې به ډاونلوډ باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته ګورئ دوستان، دلته پام وکړئ چې یو دانه 59 MB ده، یو هم 53 MB ده. که تاسو موبایل کې هر څو MB وي که نه نو تاسو به دلته انلاکډ ورژن به ډاونلوډ کوئ. دلته تاسو اوریجنل ورژن مه را ډاونلوډ کوئ، ځکه چې دغه کې واټر مارک د 53 MB کې دغه لومړی او د سره لیکه چې تاسو ته ښکاري په دې کې 55 MB دغه لومړی او تاسو ډاونلوډ کړئ. ما د مخه ډاونلوډ کړی ده، دلته تاسو ته زه ښیم او ما انسټال کړی هم ده او په دې کې واټر مارک هېڅ نشته. راځم ډاونلوډ ته. ډاونلوډ چې کله راغلم نو دلته تاسو ته ښکاري 59 MB ده. 50 MB ده. کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ که 59 MB کېږي. نو دغه اپلیکیشن چې کله چې ډاونلوډ کړ که نه نو بیا به تاسو دغه انسټال کړئ. دا هم چې کله انسټال کړ دلته ما ویډیوګانې کړې دي، ما ویډیوګانې په دې کې جوړې کړې دي. هغه ویډیوګانې تاسو ته ښیم. په دې کې بیخي زیاتره خلک په دغه اپلیکیشن کې ویډیوګانې جوړوي او ډېر خوندور اپلیکیشن ده دوستانو. نو تاسو هم په دې کې ویډیوګانې جوړولی شئ، فیسبوک لپاره، فیسبوک سټوري لپاره. نو ما هم په دغه ویډیوګانې چې دي که نه په دغه کې مې جوړې کړې دي، په دغه اپلیکیشن کې. نو دوستانو دلته تاسو ته ښکاري دغه به ټول طریقې په دغه اپلیکیشن کې شته. نو دوستانو راځو اپلیکیشن ته. کله چې اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ نو انسټال هم کړئ نه وروسته په دې کې تصویرونه هم تاسو جوړولی شئ. دغه تصویرونه هم تاسو جوړولی شئ، ویډیوګانې هم پکې جوړولی شئ له تصویرو څخه. او په دې کې دوستانو بېدرکه زیات ډیزاینونه کېدي. او دلته اوس تاسو زه یوه ویډیو جوړوم. راځم تاسو ته په دې پیاله کې زه ویډیو جوړوم. دې پیالې نو دلته به تاسو په دې کې ډېره اسانه ویډیو جوړېږي. ځینې ملګري وایي چې دغه وخت نیسي، وخت غواړي. نه، په 15 منټو کې ډېره ښایسته ویډیو جوړولی شئ. تاسو سټارټ میکینګ باندې کلیک وکړئ. ستاسو څخه تصویرونه غواړي، بس ویډیو دوی پخپله درته جوړوي او تاسو په دې کې تصویرونه هم ډیزاین کولی شئ. تصویرونه ویډیوګانې هم شته او په دې کې ډېر خوندور هغه کېدي، ډیزاینونه کېدي. دلته زه راځم تصویر ورته انتخاب کوم. دلته به زه راسم، دغه تصویر مې ورته انتخاب کړ. دغه به تاسو دغه ساحه به یې ورته انتخاب کړئ چې کوم ځای پورې تاسو غواړئ. ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو ګورئ تاسو ته ښکاري دا ویډیو جوړه شوله دوستانو. دلته تاسو لاندې بیا په
میوزیک باندې کلیک وکړئ. میوزیک هم تاسو ورته انتخاب کولی شئ، کوم ډول چې میوزیک تاسو ته خوند درکړه که نه هغه تاسو ورته انتخاب کړئ. تاسو له خپل موبایل کوم تاسو سره میوزیک هغه هم تاسو راچولی شئ. نو په میک باندې به کلیک وکړئ، تاسو ویډیو به ډایرکټ په ګالري کې سیو شي. دغه شان به دوستان دغه ویني دغه لیکه به تر سره پورې لاړه شي، نو تاسو ویډیو بیا په ګالري کې سیو شي. دغه ویډیو زموږ سره په ګالري کې سیو شوله، نو بیا به تاسو راشئ دغه کیمرې ته چې کله کیمره باندې کلیک وکړئ، دلته هم تاسو د ټیک ټاک شان ویډیو جوړولی شئ. نو کله چې تاسو د پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ که نه، نو د ویډیو په دې ځای کې دغه واټر مارک وي، کومه تاسو ته په لومړۍ ویډیو په سر کې درته وویلې، نو تاسو ته واټر مارک درکوي. کله چې په ګوګل څخه تاسو ډاونلوډ کړئ که نه دلته واټر مارک تاسو ته نه درکوي، بغیر له واټر مارک څخه تاسو پکې ویډیوګانې جوړولی شئ. تصویرونه هم ډیزاین هم پکې کولی شئ. دغه تاسو ته ښکاري چې بیفټر او افتر مخکې وروسته په دې شکل سره تاسو تصویرونه جوړولی شئ. او د ویډیوګانو جوړولو طریقې ټوله یو شان ده دوستانو، او هېڅ کومه سختي نشته، په سختي سره نه جوړېږي. دغه تصویر هم تاسو جوړولی شئ. ځینې ملګري وایي چې موږ دغه شان تصویرونه څنګه جوړولی شو، دغه تصویر هم تاسو جوړولی شئ. او نه دوستانو دغه اپلیکیشن ډېر خوندور اپلیکیشن ده. په دې کې تاسو هر ډول ویډیو چې تاسو وغواړئ که تاسو جوړولی شئ. نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه اپلیکیشن ضرور سره موبایل کې انسټال کړئ. د هغه وروسته بیا تاسو په دې کې ویډیوګانې جوړې کړئ، د ټیک ټاک لپاره، د فیسبوک سټوري لپاره. نو هیله لرم چې له ویډیو څخه به تاسو یو څه زده کړي وي. نو تر بلې ویډیو پورې په لاس سپارمه. ښې چارې ښه وختونه. الله مو مل شه.